د صدو نه دلته مونږ پاتې کیږو، زمونږ مشران دلته پاتې شوي دي او د پارټیشن نه مخکې زمونږ مشران کم وو هغه په دې بونیر کې او خاص کر پیر بابا کې ماینارټي چې کم دي هغه ډېر په امن باندې اوسیږي او وسه پورې مونږ ته داسې هېڅ قسمه څه مسله نه ده راغلې چې په دې کې مونږ یو بل سره فساد وکړو یا جنګ جګړه وکړو. او څنګه چې نن څنګه چې ادیب خان واده دی نو هر یو ځای کې په پیر بابا کې چې څوک هم دي که نه څوک مسلمان دي یا زمونږ سکھ برادري ده زمونږ غم ښادي چې دا یو شان ده یو ځای ده او مونږ څنګه چې دا مسلمانان رونه زمونږ د غم ښادۍ له راځي دغه شان مونږ هم هغو غم ښادۍ له ځو. موسیقي چې ده که نه دا زمونږ د لایف سره تړلې خبره ده او د دې چې کوم دی زمونږ په زندګۍ باندې ډېر زیات اثر دی. زمونږ چې کوم منصور بھائی دی صفدر بھائی دی مونږ باقاعده راځو هغو له رباب ورځي هغو د رباب استادان دي او مونږ له خو لږ ډېر هارمونیم راځي نو مونږ د دوی سره باقاعده پریکټس کوو او د دې سره په مونږ کې ډېر زیات امپرومنټ راځي. مونږ ناست یو لکه هغو مسلمانان دي مونږ سیکان یو خو یو داسې پاتې کېږو مونږ چې لکه وروڼه دوستان داسې پاتې کېږو. یاره زه به دا ووایم چې زمونږ بچپن چې څومره تېر شوی موږ څومره وینو نو که هغه ګیمونه دي که هغه فنکشن دي که هغه موږ سکولونو کې یو چې څومره هم د معاشرې او هلې ځلې کېږي په هغې کې موږ همیشه یو ځای یو او همیشه د امن او د دې فرچار دی زموږ علاقه کې او نور هم غواړو چې دغه شانتې موږ یو ځای پاتې شو او د یو بل سره ښه مرسته وکړو نو دا زموږ دپاره ښه یو دغه دی.